بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون 26 یعنی شپږشتم درس 26 سپیل یا بخشابیغ داسې لیکل کیږي. یا دلته وایي دوستانو چې spielen Sie den Dialog mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner, ergänzen Sie. کنه یعنی څه وای شپیلن زی یعنی شپیلن ولوبوي یا تمرین وکي زی تاسې دین دیالوګ په دیالوګ یا په عادي تور باندې یا میت یعنی سره ایغه یا ایرا ځکه دوستانو ګوري دغه ایر کنه دا خو دلته راغلی کنه دغه ای ار چې راشي دا بیا اوچتای ایغه پارتنرین یا مثلا دوستانو که مثلا په کورس کې د کورس په حساب باندې دا کتاب دی کنه یا د مکتب په حساب باندې یا کورس په حساب باندې وس ځکه البته دوستان نو د مکتب دا ورته په دې ورته نوې ځکه چې خلک ژبه زده کوي په کورس کې زده کوي په مکتب کې البته نور درسونه مثلا پورته درسونه خلک زده کوي کنه دا یعنی کورس ده ایغه پارتنرین یعنی په کورس کې البته خزیمی یا مثلا الکان می کنه یا سړی کنه داسي نو که تاسو سره په څنګه مرګري او کمرګري یعنی کمرګري ایغه پارتنرین او بیا ایغه پارتنر یا او کنه در سره مرګري ایرګنسن یعنی کامله کوي زی تاسو یعنی کامله ولای شي تاسو او یا کامله کوي ښه دوستانو اوس په دې ځای کې شروع کوو دلته د خیر سره امیدوارم په دې باندې پوه شوي یئ دغه ایرګنسن یعنی کاملولو ته ایرګنسن وایي ښه نور دلته خو تاسې پوهیږئ چې ایره کنه دا ایغه چې ده کنه ایره هم ورته ویلی شي ایرر البته تاسې که ووایئ دوستانو صحیح ده چلیږي خو لیکن دا خلک ایغه وایي کنه دا داسې اوچتوي دغه ای ار چې ده ایغه امیدوارم پوه شوي بهرحال دلته راځو لاندې دلته دوستانو په مخکینی درس کې موږ تاسې وویلی په هغه کې څه خیل ویلی آفرین بالکل ځکه چې ګورې په هغه کې پوښتنه وکړه چې wohnen Sie Herr Diop یعنی که په دې ځای کې دغه هیر ټیوب نشته په دې ځای کې تاسې داسې وګڼئ چې تاسې سره مستقیم طور باندې یو کس خبرې کوي wohnen Sie کنه یعنی چرته اوسېږئ تاسې یا چرته ژوند کوئ یا ته ورته څه وایي ich wohne in der ich wohne یعنی زه اوسېږم ژوند کوم in په در یعنی د دې هغه ارتیکل ده یا زیدن ځکه زه دوستانو هغه مخکې درس هم چیرې د مغه په حساب باندې درته جوړم او تاسې کولی شئ چې بیا د خپل ځای نوم یا د سړک نوم ورسره واخلئ یا زیدن شتراسي ودرګه دا اوس په د پاسه راغی مایلی صحیح به شي خو زه دغه ده اوس صحیح شو البته یا زیدن شتراسي او دا خواته او ځکه د غذای لمبر به وایي ما خو تاسو په مخکینی درس کې ویل کېدای شي په دې نوم باندې کورونه زیاتي یا هغه د کور هغه وایي نوم وایي او نمره وایي اوس نمره لکه 8 7 5 4 کنه مسافه ورکه او بیا ورته څه مونشن یعنی هغه د کور یا د غذای نوم کنه مونشن یا مونشن یعنی امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ ځکه دا صرف حل کول دي د دې معنا ته ضرورت نشته یو وارې مې یېلی ده دا درس ښه اوس به زه لاړ شم د بل خط ته دلته وایي چې haben Sie یعنی چې شی هلته پوښتنه کړې وه چې لرئ تاسې چې شی بالکل تلیفون یعنی تلیفون تاسې لرئ تلیفون یعنی تلیفون تاسې لرئ تلیفون یا تاسې تلیفون لرئ یا دلته وایي یا یعنی او mein Telefonnummer ist کنه یعنی زما د تلیفون نمره یا لمبر ده چې شی اوس په دې ځای کې وایي چې هغه زه تاسو ته دوستانو د مغه تلیفون نمبر در کوم ځکه چې څه خلم څه کړی ده 089 او دلته مسافه ورکو ځکه چې دا پن کوډ همیشه ته نه بیلیږي ښه 1
3 4 5 7 6 9 8 ښه دوستانو دا خو مو شو او یعنی یا ولیکل شو یا تکمیله شو او بس د دې نه پسې اخواته زو هغه کوو د بل درس ته وی د بل جملې ته وراوړو ښه یعنی دغه دوه ټکي به ورکو چې یعنی دغه نه دا خواته دا شو هغه کیږي ښه دلته بیا څه پوښتنه کړې haben Sie auch ein یعنی auch ein بل څه شی یعنی تاسو بل څه شی لرئ بالکل handy بالکل یعنی تاسو یو موبایل هم لرئ ښه handy اوس په دې ځای کې تاسو جواب څه شی ورکړ یا یعنی او ich habe ein Handy یعنی زه لرم یو موبایل mein Handy Nummer ist یعنی زما د موبایل نمره یا شماره ده دغه دوه ټکي به اول ورکو دوستانو ځکه چې دغه دوه ټکي هم نه دي لیکلي دا به ورسره ولیکو او د دې نه به دا خواته اوس نمره یا شماره شروع کو دلته وایي 0 1 7 8 ښه مسافه ورکو 4 5 6 مسافه یعنی د تلیفون نمبرم که یا د موبایل نمبرم زیاتره دوستانو که خیال کړی ځکه چې دغه دوه یا درې حروفونه دغه جملې دوه یا درې دانې لیکل شوي بیا لږ منځ کې مسافه البته په موبایل کې مخه یو قسم وکړي خو لیکن لږه مسافه غوندې پکې البته همداسې په لیکلو په طور باندې په حساب باندې ورکړي ښه 6 9 ښه دوستانو دغه د تلیفون نمره هم کامله شوه اوس دلته وایي چې هغه ده 0 1 7 8 4 5 6 9 7 6 9 یعنی دا د تلیفون نمره شوه ښه دوستانو امیدوارم تاسې پوه شوي زه به درته په عادي طور باندې وارې تکرار کړم او بیا به درس بند کړو ښه دلته وایي spielen Sie den Dialog mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Ergänzen Sie. Ja, ergänzen Sie. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Sedanstraße in 81754 München. Haben Sie Telefon? Ja, meine Telefonnummer ist 08913 4 5 7 6 9 8 ja دلته وای haben Sie auch ein Handy ja ich habe ein Handy mein Handynummer ist 01 78 4 5 6 9 7 6 9 ښه دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شوي د راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال چوس